د اسلام آباد د کمې آمدنې په یو مضافاتي سیمه کې ندیم کشش د یو جومات جوړول شروع کړی دي. کشش د اوږدې مودې راهیسې د نرښځو د حقونو لپاره کار کوي. دا غواړي چې د جومات په لار د برابرۍ پیغام خور کړي. سب برابر ہیں، ټول یو برابر دي، نه تورو ته په سپینو او نه سپینو ته په تورو کومه برتري ترلاسه ده. نو موږ دا پیغام خورول غواړو چې زمونږ جوماتونه بیلولو اجت نشته دی، ځکه چې جومات د خدای کور وي. دا وایي چې د نرښځو ټولنو ته پکار دي چې باید ځان لپاره په ټولنه کې ځای جوړ کړي. خو دا هم وایي چې ټولنې ته به هم په خپلې رویې کې بدلون راوستل وي. 10 साल से मैं एक तो जॉब कर रही हूँ، एक रोल मॉडल के ऐसे के काम करके हम एक इज्जत की जगह पे रह सकते हैं. زه د نورو لپاره یو نمونه یم. ما دا وښودل چې موږ ته هم عزت ملاوېدی شي. ما 3-4 نرښځانو ته د میک اپ یا ډول سینګار طریقه وښودله. دا به ما ته ډېره بده لګېده چې کله به دوی خیر غوښته. دوی د کالج تعلیم ترلاسه کړی خو خیر به یې غوښتو او د خلکو سپکې سپورې خبرې به یې هم اورېدې. کیدای شي د جومات ته راتلو وروستو خلک په خپل سوچ او رویو کې بدلون راولي. کشش دا کار د نرښځو ټولنې په مرستو شروع کړو، خو اوس د دې علاقې خلک هم ورسره مرستې کوي. یو ځای اوسیدونکی محمد یوسف وایي यहाँ पे इतना पढ़ाई का या इस चीज़ का इतना ट्रेंड ना पहले था ना भी है. په دې علاقه کې نه اوس او نه د پخوا نه د تعلیم ترلاسه کولو رجحان و، خو د جومات جوړېدو له وجې دې سیمې ته شهرت ملاو شو او کیدای شي موږ ته څه قسمه مرستې هم ترلاسه شي. دوی سره به موږ یعنې د دې اوسیدونکي د هر ممکن حده پورې مرستې کوو. عدنان نازو د مرکزی پنجاب یو کلی سره تعلق لري او وروستیو کې اسلام آباد ته منتقل شوی ده. دا په خپل ټول ژوند کې تعصب سره مخ شوی. دا تمه لري چې د دې جومات جوړېدو سره به خلک دوی هم د خپلې ټولنې برخه وګڼي. तो खुदा है ना, ये नहीं कि हमारा नहीं है, तो हम भी मुसलमान हैं. अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं. آیا موږ هم خدای لرو او کنه؟ شکر چې موږ هم مسلمانان یو. 4 کلمې راځي، په مونځ پوهیږم. ما مخکې قرآن پاک نه دی ویلی، خو دلته به زه قرآن پاک هم زده کړم. کیدای شي چې که موږ داسې وکړو نو خلک به موږ ته هم په مثبت نظر وګوري او کیدای شي موږ به هم د خپلې ټولنې یوه برخه وګرځو. دوی وایي چې دا جومات به د کومې یوې فرقې نه وي او د هرې فرقې مسلمانان به دلته مونځ کولی شي. دوی د خپل ځان لپاره د برابرۍ په بنیاد د سلوک په تمه دي.